مریم نواز ارشد ندیم له د 10 کروڑ روپو اعلان وکړو چې 10 کروڑ روپۍ به له زه ورکوم. ملګرو نور اعلانونه هم شو دي، از ویډیو را سره مکمل ګورئ، تاسو ته هم وښایو کنه چې د ارشد ندیم چې د مکمل زندگی بدل شو. ملګرو د سین کوم حکومت چې د هغه 5 کروڑ روپو اعلان کړی چې ارشد ندیم له موږ 5 کروڑ روپۍ ورکو. ملګرو دغه نه پس چې د سین چې کوم گورنر دی نو هغه هم د 10 لک روپو اعلان کړی چې موږ به ارشد ندیم له 10 لک روپۍ ورکو. دغه نه پس چې د ارواي نیوز چې کوم سلمان اقبال له مشر چې دی مالک چې دی نو ملګرو هغه چې دی نو هغه ولا اپارټمنټ اعلان کړی چې زه ولا اپارټمنټ ورکوم. دغه نه پس چې دی گو پیول کوم د پټرول پمپ چې دی نو هغه مالک چې دی کنه نو هغه وایي چې زه به ولا په پټرول پمپ کې چې دی نو زه به ولا گاډه واخلم. دغه نه پس چې دی نو چې دا ټول زندگی نه ده دا به چې گاډه چلی نو پری پټرول به ورشي. داغه نه چې پس چې د ملګرو یو سولر کمپنی والا چې د نو هغه ورته ویل چې ارشد ندیم چې د په کوم ځای کې اوسېږي نو زه به ورته پری سولر پینل ولګوم. ملګرو تاسو ته پته ده اوس به خیبر پښتونخوا حکومت هم اعلان کوي ولا ځکه چې ټول ول اعلانونه وکړل او د ارشد ندیم چې د مکمل زندگی بدل شو کنه او څومره انعامونه ول رال کنه چې دا مکمل زندگی چې دا پیسې هر څه وسایي کنه دا چې په کور کې پروت صرف کنه بس د زندگی بدل لا بس الله په قدرت ته وګوره په سکندونو په حساب د زندگی بدلی او د سکندونو په حساب باندې دی راغورځي ګوره ورته و عزت او ذلت الله ورکوي کنه. بالکل صحیح خبر ده ملګرو، تاسو کتلی شئ کنه چې د ارشد ندیم زندگی الله پاک بدل کړه ګوره ورته او ماشومانه بچي هم په انتظار باندې دي ارشد ندیم